حیات الحیوان لیکلی دی چې حجاج ابن یوسف دومره ظالم دی چې کله پیدا شو د پلار یوسف چې الثقفي دا یو ډېر لوی مولا او ډېر ښه سړی او د عبدالله ابن زبیر په لښکر کې شهید شو او عبدالله ابن زبیر پلار ته وویل چې حجاج ابن یوسف ته ورشه جرګې ته ورشه چې حرم کې جنگ مه کوه، حرم کې جنگ ناروا دی. دا پلار یې ورغی حجاج ابن یوسف ته او حجاج ظالم ورته وویل چې بیا دې دا خلک د حرم نه راوځي نو چې دوی په حرم کې پټ شوي زه به جنګ کوم. او بیا دغه ورته وویل که د عبدالله ابن زبیر په لښکر کې ستا پلار ولاړ وي بیا به څه کوې؟ ظالم حجاج ورته وویل که زما پلارم ولاړ وي زه به په خپله توره دې سټ پرې کوم. همغسې وشوه چې د ده پلار یوسف الثقفي هغه هم د عبدالله ابن زبیر په لښکر کې د دې ظالمانو د طرف نه شهید شو. علما یې هم تنګې ته راوستل، ملوک او والیان یې هم تنګ کړل. 1,50,000 کسان یې صبرن وژلي وو. صبرن وژل دي ته وي چې انسان ونیسي سټ ته پرې کړي، انسان وتړي په غشي ولي. په جنګونو کې چې کم مړي شوي خو حاکم شوي دي، لیکن علما لیکي چې د خمیني د دورې پورې خمیني چې کله په ایران راغی په دې 1400 کاله څه د پاسه کې په امت محمدي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې څومره ظلم چې حجاج ابن یوسف کړي و دومره ظالم بادشاه نه تیر شوي. او چې کله خمیني راغی نو بیا به زمونږ استادانو ویل چې خمیني په حجاج ابن یوسف پاړولې وه، ده د لکاو نه زیات خلک وژلي. په بصره کې یو عالم سعید ابن جبیر نامه وه او دا دومره نامتو عالم و، د 11 یا 12 صحابه کرامو شاګرد. په سوونو زرګونو خلک به د ده درس حدیث ته راتلل. علما ټول د ده سقاوت قایل دي او دا ته په حدیثو کې علامه او حافظ وایي. حجاج ابن یوسف چې په عراق والی شو سعید ابن جبیر ته وایي ته به ما سره قاضي شي. هغه ورته وویل چې زه قضاوت نه کوم، زما کار د درس حدیث دی. بار بار براته ورته مجبوری کو. د دې ظالم باچا سره سعید ابن جبیر قاضي شو. لږ شپې بعد درس ته ناست دی او د رعیت خلک ورته راځي او وایي چې د ظالم بادشاه سره زمونږ لانجه ده، د ظلم کړی دی، زمونږ فلانې شخص وژلی دی، ته قاضي د وقت فیصله وکړه. سعید ابن جبیر راغی حجاج ابن یوسف ته وایي چې زه دې قاضي کړم او ستا او د رعیت په منځ کې اختلاف دیتا یو سړی ظلمن وژلی دی، زما قضا ته به زه تا راکاږم. حجاج ورته وویل چې د بادشاہ د رعیت په منځ کې چا فیصلې کړي دي؟ وایي چې زه قاضي یم، دا فیصلې به کېږي او که دې فیصلې ته ما پرېږدې نه نو قضاوت د نن نه در پاتې دی، بیا به قضاوت نه کوي. راغی بیا درس حدیث ته کېناست. حجاج بن یوسف ثقفي ظالم مجبور کا حتی کې چې د ایران او تبرستان او کرمان باندې د حجاج ثقفي د اړخ نه یو والی مقرر و د هغه نامه و عبدالرحمن ابن اشعث. هغه هم د ده د ظلم د لاسه تنګ شو. چې تنګ شو د ترک د باچا سره معاهده وکړه او د حجاج په خلاف لښکر تیار کړ. او کله چې بصرې ته راغی نو سعید ابن جبیر رضی الله عنه عالم خو د دې ظالم نه ډېر تنګ و، نو ده هم هغې عبدالرحمن ابن الاشعث ته لبیک وویل او د هغه سره یې بیعت د باچایي وکړه چې ته زمونږ امیر یې او د دې ظالم مقابله کې به جهاد کړه. لږ وخت بعد عبدالرحمن ابن الاشعث په جنگونو کې ناکام شو او حجاج ابن یوسف او عبدالملک ابن مروان ډېر مالدار و. د ترکو بادشاہ ته یې 2,00,000 دینار ولېږل چې دا زمونږ نه چې کوم سړی در تښتېدلی عبدالرحمن ابن الاشعث دا پیسې واخله او دا مونږ ته راکړه. سره د 40 نفرو یې د حجاج ابن یوسف په لاس کې تړلی په زولنو ورکړه او عبدالرحمن ابن اشعث نه یې سر قلم. په دغه وخت کې سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ پس حجاج ابن یوسف شرطه خور کړه چې دې ما ته گرفتار کړی راولې. 14 کاله یا کم زیات سعید ابن جبیر
مدرسه پری خورو کلی پری خودل او پدشتو غرونو کې به اوسېده د حجاج ظالم نلاس. او بیا د عمرو د حج دومره شوقي و چې د به ویل چې ما د رب کائنات سره عهد کړی دی چې زه به ستا کور ته په کال کې 2 ځلې حرام تړم، یو ځل به د عمرې دپاره درځم او یو ځل به د حج دپاره درځم، نو کال کې به 2 ځل ته. دا خپل خصوصي مهربان شاګردانو به ورته سوالونه کول چې حجاج ثقفي ظالم په دې ټوله علاقه باندې شرطه او پولیس خواره کړي دي، تا پسې لټېږي، بس غرونو کې وخت تېروه خو حرم ته مه راځه ګرفتارېږي. خو ده به ویل چې هر څنګه وي یو ځل عمره او په کال کې یو ځل حج، دا به زه په حرمینو کې دا به حج ته ځم. همغه وه چې حجاج ظالم د متلمس ابن الاحوص په مشرۍ باندې 20 نفر د شام نه مقرر کړل چې تاسو وګرځېږئ په ټولو مدرسو او جوماتونو باندې او په حرمینو باندې چې په کوم ځای کې سعید ابن جبیر گرفتار کړو ما ته یې راول. دی ګرځېدل فبینما هم یطلبون اذ هم براهب فی صومعة لهم. دا 20 نفر د حجاج ابن یوسف الثقفی ظالم د سعید ابن جبیر تلاش کې ګرځېږي. د شام په غرونو سرحداتو کې یو راهب دی، نصرانیانو پیر دی، جزیه به دوی ته ورکوله، دی پرېښی و. هلته یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغې کې به خپل عبادت کو. راهب هغه ته ورغلل، فسألوه عنه، تپوس دي کوي چې سعید ابن جبیر که پیژنې چرته دی. هغه راهب چې ډېر معلومات لرل او ورته وایي صفوه لي فوصفوه له فدلهم علیه. ورته وایي چې مونږ ته تناخي ووایي، دوی ورته نخي وویل چې داسې ګیره ده، داسې قد و قامت لري، په داسې لباس کې ګرځېږي، ډېر زیات منځونه کوي، روژې نیسي دایمي. دې نصراني مولا ورته وویل چې زه په دې غرونو ګرځېدم د شام او د مدینې منورې په منځ کې، یو وادي ورته یاده کړه چې هلته یو چینه وه، دغه چینې سره پاس یو ځای د جوړ کړی دی. دا تاسو چې کوم شخص یادوئ دا دغلته مقیم دی، دلته ډېره خصوصي مهربان شاګردان ورته رالل او ورته ویل چې کسان درپسې خواره دي. سعید ابن جبیر د حج پې رالی، احرام یې وتړ او حج ته راغی. هغه 20 نفر چې دغه ځای ته راورسېدل، سعید ابن جبیر یې پیدا نه کړ. او چې کله حرم شریف ته رالل، په دې وخت کې د ظالم بادشاه د اړخ نه خالد التستری په نوم د مدینې منورې د مکې معظمې ګورنرو د هغه یو فوجي راغی، سعید ابن جبیر یې وپېژنده، په حتیم شریف کې په مانځه باندې ولاړو. چې سلام یې وګرځه، ورته ویل چې انت سعید ابن جبیر. دا ورته وی چې د سعید ابن جبیر یم، خو ته ما پېژنې؟ وی چې زه دې پېژنم، د وخت گورنر خالد التستری دی غواړي راځه لاړ شي. سعید ابن جبیر د بیت الله شریف غلاف ته لاس واچو او ویل چې انا عائذ بالله، د اله العالمین په دغه کور پناه نیسم چې ډېر امان ځای دی، مأمن دی، دلته قتل ناروا دی. ما پرېږده چې کله حرم نه ووتم، خو هغې ظالمانو په زور باندې دی خالد التستری ته بوته او هغه 20 نفر د متلمس ابن احوص په مشرۍ باندې راورسېدل. هغوی ته یې په لاس کې ورکړه، په زولنۍ ورته وتړه، اوس عراق ته یې د حجاج ابن یوسف الثقفي ظالم دربار ته راولي. په لار چې راغلل، هغه نصراني مولا چې د دغه نښه او پته یې ورکړې وه، د هغه جونګړې ته راورسېدل. شپه ورباندې راغله. راهب ورته وایي
چې بهر شپه مه کوئ، دننه زما د عبادتګاه ته راشئ. دا غرنۍ ساحه ده، دلته لیوان دي، پړانګان دي، او کم ملمه چې بهر شپه کړې ده د شپې خوړلې، ټول دننه راشئ. سعید ابن جبیر څومره ایماندار دی، دا شل واړه د عبادتګاه ته ننوتل. وابا سعید ان يدخل الدیره، سعید ابن جبیر وویل چې زه نشم دننه کېدی. د شل نفر ورته ویل انت تريد الهرب منا، دا نصرانی چې کوم دی د عیسی علیه السلام ته د خدای تعالی زوی وایي، دا مشرکان د دې کور ته نه ځم. وایي دلته لیوان دي، اوبه دې خوري، زمری دي. سعید ابن جبیر ورته ویل لا ضیر ان معي ربي فيصرفها عني ويجعلها حرسا حولي، ما سره زما رب کریم مرګر دی، لیوان به زمان وګرځي او زما پیرداران به جوړ کی. تحرسني من كل شيء ان شاء الله تحرسني. دا شل نفر ورته وی فانت من الانبیاء، ولی ته پیغمبر چې لیوان بتانو خوري. سعید ابن جبیر ورته وی ما انا من الانبیاء ولكن عبد من عبید الله، زه د الہ یو بنده یم، خاطئ مذنب، لوی خطاکار یم، لوی گناهګار یم، عاجزی کوي. او راهب او د نصرانیانو پیر وایي چې ګورې دا دلته یوم شپه مه کوئ، زه ایمانه لاړ شئ، او که ما سره شپه کوئ زما د عبادتګاه نه بار به نه پاتې کېږئ، لیوان مو خوري. راهب وایي فلیعطني ما اثق به علی، ما ته داسې یو دلیل پیش کړي چې دی لیوان نه خوري، چې زما په یقین راشي د پچا اعتماد دی. دا شل نفر سعید ته وایي، دا راهب وایي چې یاره سره شپه مه کوئ، او که شپه کوئ دننه راشئ، او که بار پاتې کېږئ دلیل راکئ، څه دلیل دی چې لیوان به مو نه خوري. سعید ابن جبیر ورته وایي انی اعطی العظیم الذی لا شریک له، دیکھ زمانہ پناہ والا ذات غواړي نو زمانہ پناہ والا ذات هغه ذات دی چې شریک نه لري. لا ابرح مکانی حتی اصبح ان شاء الله، زبدرزه کې ناس یم بالکل به اون خوځېږم تر سبا پورې ان شاء الله. راهب چې د سعید ابن جبیر خبرې اورېدې، مرګرو ته ویې دنه قلار شئ، د څه کار مه لرئ، د توکل د رب ذوالجلال په ذات ډېر محکم دی. آغا شل مرگرو تراہب وینصعدو وأوتر القسی لتنفر السوان هذا العبد الصالحین. زما دا عبادتگاہ دا پاسم شل والا، اوس دا شل نفر دا عبادتگاہ دا پاسا دا سعید ابن جبیر پیری تناستی چه امن تختیو او کلیوان رانون خری. اذا هم بلبوة قد اقبلت فلما دنت من سعید تحققت به وتمسحت به. کله چې سعید ابن جبیر ته د پړانګانو د لیوانو غلوی لخر راغی، گیر چاپیر رالل تمسحت به، او هغه لیوانو پړانګانو زمرو په سعید ابن جبیر باندې ځانونه ومنګل، لکه څوک چې ځان په برکتی کوي داسې ځان په ومنګل. ثم ربضت قریبا منهم، او بیا د سعید ابن جبیر نگیر چاپیر نزدې نزدې پنغاله جوړ کړ، لکه خان چې پن شي وزي کې چوک سملی داسې سملاستل. واقبل الاسد فصنع مثل ذلك، پړانګانو دغه عمل وکړ، لیوانو دغه عمل وکړ، زمری مرال الله سے وتکې ناست. آغا شل نفر راہب دا خوب نہ بیدار کے چراش زمون دا مرگری حالو گرام. کلچ سبیشم راہب دا نصرانیانو دین والا را کشم، اور سعید ابن جبیر تویلا سند روگ دا ایمان روڑمان. دا سعید ابن جبیر پلاس کی خدا، فاسلم الراہب وحسن اسلامه، اسلام روڑم. او بیا د سعید ابن جبیر نه تپوس کوي ساله عن شرائع دینه و سنن رسوله، ما ته د خپل دین د محمد مصطفی د دین طریقې وخایا.
غشن پر بڑی گاٹان دا حجاج ابن یوسف را من نکلیں یعتذرون الیہ ویقبلون یدیہ ورجلین دا سعید ابن جبیر لاسن خپل کرلان عذرن ورطو کرل ورجلین اخپی ورطو خپل کرلیں معافیانی تی غفتی وَيَأْخُذُونَ التُّرَابَ الَّذِي وَتِيَهُ بِاللَّيْلِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ سعید ابن جبیر چرشتی پکم نے سجدہ لگولیوان آغا شن پر آغا خور راواقستی برکت دا پارے طریقلیں آغا زیبان دے لگ لگ منزنو کرلن اس سعید توی سعید ابن جبیر تا استاخو خدمون تا مشورہ راکا حلفنا الحجاج بالطلاق والعتاق نحن رأيناك لا ندعوك حتى نشخصك إليه منشل نفر چه حجاج ابن یوسف ظالم نا طرف نراتلو نا منگ نے طلاقنا خستی دی منگ نے عتاقنا خستی دی داسی ہوائی که منگ سعید ابن جبیر پیدا کر او تا تمران وستن نو پا منگ دی خپلی بیبیان طلاقی وی پا منگ دی غلامان ازاد وی شرط مدا لگولی دی اے سعید ابن جبیر تراتا ہوئے اس چلو کو که ندی ورخایو بیبیان طلاقی گئیں کدی ورخایو نلوی ولی واللہ منتپت دا وجن دیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی امدو لعمرکم زیخ پلکار سرتا ورسوئی ما اتڑیو دا ظالم بادشاہ خوتا میں بوزیاں فإنی لا اذن بخالقی ولا راد لقضائهم زد رب کریم پزاد بانی پنانی سم خماتا چی تقدیر کی کم مرگ مقرر اگر استو کی گنام را روانی کا واسط خاری تیرو رسول دا عراق حتی بلغو واسطا اور سعید ابن جبیر دغکم و جاموں کے چدی گرفتار کنو سلور کالا مسلسل سعید ابن جبیر دا جامع نوی بدلی کری ازم اللہ کی کم کتاب چلی دا تہذیب الکمال دا مزید دخیم کتاب پس مورجال کی دالی کلی شوید سلور کال جوڑی نوی بدلی کری جوڑا بلا ون اور سرا دی مرگرو توی چی گورا حسن عاصم بادشاہ تا پیش کوئی و ما وجنی ایو سوال در تکون زمانہ سوالو مانے ورطوی لستو شکن نجلی قد حضران ایت شک نلرم زما جل را رسید لدین وَإِنَّ الْمُدَّةَ قَدْ انْقَضَتْ زما دا مرگ تیم راغل دی زندگی میں ختم شویدہ دمرا سوال کم دعونی اللیلہ ننشپا میں پریگ دیں دشپیشتی میں ظالم بادشاہ تموڑن دکوئیں آخذو احبت الموت زبا دشپی لگزان تا دا مرگ تیرے حکمام وَأَسْتَعِدُّ لِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ دشپی بسوچو کم چی منکر و نکیر تا بسوال جواب سنگکو مام وَأَذْكُرُ عَذَابَ الْقَبْرِ طول اشپب عذاب قبر کے سوچو کم وَمَا يُحْتَى عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ دا چی خور را بان خلقڑی اغا منظر بسترگو تراولمان فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ فَالْمِيعَادُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْمَكَانَ الَّذِي تُرِدُونَ او چی کل سار شنو مات یو زیو خواهی آغا زی تبزا حضری حکمان دا شل نفر اس پخپلو کی اختلاف بانش چوس سے چلو یو ورطوی مئی پریگ دیا اسی نچو تختی دا بادشاہ انعام بدلاس نوزی واستوجبتم جوائزکم من الامیر بادشاہ تحقی ملاس تراغلی دی بدلاس نلاریشی بل ورطویان وَيْلَكُمْ هَلَاكْ شَيْئًا أَمَا لَكُمْ عِبْرَةٌ بِالْأَسَدِ كَيْفَ تَحَقَّقَتْ بِهِ وَتَمَسَّحَتْ وَحَرَسَتْهُ إِلَى السَّبَامِ تاسو اسمدان سعید ابن جبیر شانو نپی جندا اغش پر آیا رکے چطول اشپز مریانو پیرور باننی کولا یو ورطراولن دی شوی زموار مزیمہ سعید ابن جبیر وعدہ خلافی نکی دے پریگ دینن شپا زولنی کلو کئی چار سکیوری کی
او زه ذمہوار یم که سهار رانغی بادشاہ ته ما پیش کوي چې د خوشي کړی دی مانه به سر قلم کی هغه پې ډېر مین شوی و. قال بعضهم علی ادفعه الیکم ان شاء الله د ده حاضری په ما باندې شو ان شاء الله زه به حاضروم پرېږدئ. دا شل نفرو چې سعید بن جبیر ته وکتل فنظروا الى سعید قد دمعت عیناه چې وکتل د سعید بن جبیر سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. وشعث راسه سر ببرو اغبر لونه رنگ په گردونو ککړ. ولم يأكل ولم يشرب ولم يضحك منذ يوم لقوه وصحبه. کم ورځ باندې چې دی مکه معظمه کې گرفتار کړو او د مکې معظمې نه تر شامه دا میاشتې مزلې پې تېرې وې. په دغه یو میاشت کې نه اوبه څښلې وې نه یې روټۍ خوړلې وه نه یې په شونډو باندې خندا راغلې وه. قالوا بجماعت خپل منځ کې وویل فیصله یې وکړه بیا رالل ورته وایي یا خیر اهل الارض یا هغه څوک چې نن سبا په مخ د ځمکه ستانه بهترین نشته. لیتنا لم نعرفک ولم نصرح الیک الویل لنا ویلا طویلا کیف ابتلینا بک. اے سعید ابن جبیر کاش چې مونږ خو ته پېژندې نه. الہ العالمین د ظالم بادشاہ په لښکر کې دا ابتلا امتحان په مونږ راوسته. که اوس دې پرېږدو نو بیبیانې را باندې طلاقېږي که دې نه پرېږدو نو عجیب حال دی. اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر الأكبر فإنه القاضي الأكبر والعدل الذي لا يجور. دومره سوال درته کوو چې د قیامت ورځ راشي د رب د کائنات د وړاندې بیا لږ زموږ عذر بیان که چې دا شل نفر ظلم کې شریک نه دي. خو دوی د بیبیانو طلاق کې گرفتار وو. څه چلې کړی وې بیبیانې پې طلاقې دی. هغه ورته وایي د چا عذرونه نشم کولی زما باره کې به د الہ العالمین قضا داسې وه. دا شل نفر ورته رالل په ژړا شو. بیا مونږ ته فیصله راکړه مونږ به دې بادشاه ته نه ښایو پرېږده چې بیبیانې طلاقې شي. وایي نه دا تاسو خیر دی بیبیانې مه طلاقوئ ما وښایي. اجازت یې ورته وکړه د شپې هغه لاړو فغسل راسه سر یې وینځه وکساه یو شړی کمبل ورسره و هغه یې موینځله څادر. وهم محتفون الليل كله ينادون بالويل واللهف. سعید ابن جبیر غسل کوي ځان صفا کوي مرګ د پاره تیارې گیا او دا شل نفر ټول شپه خوب نه کوي ژاړي چې حیران یو عجیب حال کې ګیر شوي یو. او سهار چې څنګه صبح صادق د اذانونو ټیم راغی کوم ځای چې ورته یاد کړي سعید بن جبیر راغی قرع الباب دروازه یې وټکوله. ای ورته وایي من بالباب دروازه کې څوک ولاړ دی؟ وی صاحبکم ورب الکعبه د کعبې په رب مونې قسم یې هغه څوک دی چې د چا انتظار تاسو کوئ. را روانې کو حجاج ابن یوسف ته یې راوست. حجاج ابن یوسف ظالم ضرب بوجهه عنهم د ډېر کبر د لاسه د شلو نفرو نه مخ واړو چې ولې دومره انتظار را خو تاسو په کار ده چې زر راوستې وي. ډېر کبرجن. بیا ورته وایي ادخلوه علی فزولنو تړلی سعید بن جبیر را دننه کوي. نو دې شلو نفرو مشر متلمس نامه ده هغه ورته وایي استودعک الله واقرأ علیک السلام. مخه خبر سره کوم په مخه دې خشم آخری سلام می قبول کا
کله چې ظالم باچا ته مخامخ شنو ورته وایي مسمک نوم دې څه دی؟ دی ورته وایي سعید ابن جبیر. د سعید معنا نیکبخته. وی نوم می سعید ابن جبیر دی. ظالم ورته وایي انت شقینا، ته سعید نه شقی، تا ته غلط نوم چایي شوی، ته بدبخت یې. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته وایي بل امی کانت تعلم باسمی منکا، دا نوم را تخبل موری خیده زما مورستانه زما په حالاتو خپویدا. کزه شقی وی ما ته شقی نوم یې ولی سعید نوم کې خو. بادشاہ ورته وایي شقیت انت وشقیت امک، تم بدبخت مور دې بدبخت ده. سعید ابن جبیر ورته الغیب یعلم غیرک، نیک بختی او بدبختی خو پټه خبره ده او د غیب علم الہ سره دې تا سره نشتا. بادشاہ ورته وی لو بدلنک بالدنیا نارا تلظا، اوس بدر نسد پر کوم ندی دنیا نعمت په زیبر جهنم ورته گزاروما. سعید ابن جبیر ورته وی جهنم ته غرزول د رب کائنات کار دی. لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الهنا، کزه پدې پوهې دی چې جهنم ته غرزول ستا کار دی نو ما بتا ته معبود ویلې، ته به ما ته سجده کړې و. ظالم ورته وی فما قولك في محمدنا. د عبدالملک ابن مروان دوره چراله نو خطونه خواره کړل چې د جمعې مانځه کې بطول عثمان ذوالنورین ته دعا کوي، دا داغي قومي او حضرت علی رضی اللہ عنہ ته کنزل کوي. نو دا په حجاز چې کوم د دوی بادشاہان عراق او تر خراسان او ایران په دې ټول ځایونو کې بعد جمعې په ورځ دا سړی خلفاو صفت کوي، دوی به حضرت علی سره کنزل کوي. نو حجاز ظالم بم دا کار کوي. اوس ته پښتني کوي چې علی سره کی رائے سره فما قولك في محمدنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په حق کې ستاره صدا. سعید ابن جبیر ورته وی نبی الرحمه امام الهدى، نبی الرحمه امام الهدى، اخو رحمت للعالمین دی. فما قولك في علینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شان کے ذرائع صدا فی الجنت ہوا فی النار، جنت تتلے کا جہنم تتلے. اوسلت بادشاہ راغ دوڑن دے علمی جواب ورکئی. ورته ویلو دخلت فرایت اهلا عرفت من فيها، کله چې جنت تلالم د جنت حل بو په جنم بیا برات پته ولګي چې علی صاحب چرته ده. اوس به تاسو ته وایم جنت تلالو که جهنم تر، چې جنت تلالم ملته نیولې چې پکې دې به جواب در. قال فما قولك في الخلفاء، خلفاء بارک دراه صدا. قال لست عليهم بوكيلا، دا زما کار نه دی. قال فأيما جب إليك، کم یو در تډیر ګران دی. قال ارضاهم لخالقين، کم چې الله تډیر ګران وي. قال فما بالك لم تضحك، اے سعید ابن جبیر ولن خاندین، ما ته چاویلی چې ته خاندینا. سعید ابن جبیر وتوی کیف یضحک مخلوق خلق من الطین والطین تاکله النار. څنګه بدا سے سوکو خاندي چې پیدایش د خټې نه دی او دغه خټه بیا اور خوري. نو خندا څنګه وکم؟ قال فما بالنا نضحك، مونږ هم د خټې نه پیدا نو مونږ ولې خاندو. سعید ابن جبیر وتوی لم تستوي القلوب، زړونه یو شان نه وي، بس تا زړه بداسي. امر یو کا دربانچی تا چې یاقوت او زبرد اوریر سونی راوړه. جمعه بین یدی سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر دا وړاندې کی خدای چې دا پیسې واخله خو بصره کې اعلان وکړي چې ما دې بادشاہ سبیت کړی د تمامیر المؤمنین ویل دا خلوی مولا و عرب عجم کې مشهور. سعید ابن جبیر ورته ان كنت جماعت هذا لتفتلي به من فزع يوم القيامه فصالحا، کدا پیسې دراغونډې کړي د قیامت د سخت ورځې د دهشت نه خلاصېده کیږي. او سعید ابي ادب مکم در سره
او که پدی پیسو باندې د قیامت د ورځې سختۍ نه خلاصې نه کیږي. ففزعه واحده تذهل كل مرضعه عما ارضعت. د قیامت یو دهشت او یو आवाज چې کم دی هغه داسې سخت دی چې مور به د خپل پیرودونکي بچینا داسې حالت ته ورسوي چې یاد وته وبس. حجاج ظالم یو شپیلی راوړه، نفخ فی النعیم، هغه شپیلی کی پوکې وه، شپیلی وغږوله. بکا سعید ابن جبیر وژړل. بادشاہ ورته وایي څه شی دي ژړئ؟ وی ستا دغه شپیلی د اسرافیل علیه السلام شپیره یاد کړه چې ورځ به هغه شپیلی غږېږي. ذکرني یوما عظیما، وټه ورځ را یاد کړه، یوم ينفخ فی الصور. بادشاہ ورته ویل که یا سعید، اے سعید ابن جبیر هلاک شي، هرې خبرې جواب د خوله کې ساتلی دی. سعید ابن جبیر ورته ویل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار، هلاکت خو هغه چاته دی چې جنت نه لري شي او جهنم ته ځي. زه الحمدلله جنت ته ځم. بادشاہ ورته وایي ایو قتلة تريد ان اقتلک، اوس خپل ځان ته غوره که په کوم شکل دی ووژنمه، څنګه دې مړ کړمه. سعید بن جبیر ورته وایي اختر لنفسک یا حجاج، دا مرضي ستا ده، څنګه مې چې وژنې ستا مرضي ده. فوالله ما تقتلني قتلة الا قتلتك مثلها في الاخره، خدا خدای په ذات مې قسم وي په کوم شکل گزار چې دی راکنه دغسې گزار به ورځ د قیامت کې در کومه. قال فتريد ان اعفو عنك، کدی خوښی نو معاف بنی کمان. سعید ابن جبیر ته وایي سوال راته وکړه چې معاف دي کم. هغه ورته وایي ان کان العفو فمن الله، سوال چې کوم عفو د باری تعالی نه غواړم، تا نه ولې غواړم. اما انت فلا براءة لك ولا عذر. بادشاہ امر کوي اذهبوا به فاقتلوه، دا بوځئ مړی کئ. کله چې دروازې نه بار ته راځي نو ضحک وی خندل. تمام عمر کې سعید ابن جبیر دغه خندا کړې. علما لیکي چې سعید ابن جبیر په تمام عمر کې چې دا رستو استساء خېږي دې ټیم کې وخندل. چا بادشاہ ته وویل چې تر سعید ابن جبیر د خندا په ارمان یو خبر وخندل. وی بیا راولئ اے سعید ابن جبیر ولې دې وخندل؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك، خندا په دې راله چې ته ظالم د رب ذوالجلال مقابله کې څومره زړورې، او بیا رب کائنات هغه څومره صابر ذات دی چې تا ته صبر کوي. وی دې ته مې خندا راله. فأمر بالنطع، اثرمن باندې امر شوی راي ولې زما د وړاندې قتل کوي. نطع اثرمن و چې د پاسه به جلاد دوری وایي. فبسط خورکړې شو. فقال اقتلوه، جلاد ته وایي ست پرېکا. سعید ابن جبیر وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. خپل ذات می هغه ذات ته وسپاره چې اسمان او ځمکې پیدا کړل. پالکون زما کې چې زه د هر باطل دین نه حق دین ته میلان کوم، مسلم یم، د مشرکینو نه یم. بادشاہ ظالم امر کوي شدوا بین غیر القبله، دا د نصرانیانو قبلی طرف ته واړوئ، د قبلی نه یې مخ راتاو کوي، بیا ته صد قلم کوي. سعید ابن جبیر وایي فإنما تولوا فثم وجه الله، کوم خوا چې مخونه ګرځوئ دغلته د اله العالمین رضا ده، ته مې واړو بل خوا مې واړو. بادشاہ امر کو کبو لوجهی، پر مخه ځمکه باندې وغورځوئ، شاده اړخه صد قلم کوي. سعید ابن جبیر وی منها خلقناکم، دغه ځمکې نه الہ وی ما تاسو پیدا کړی یې، وفیها نعیدکم، دې کې بیا تاسو واپس کوم، ومنها نخرجکم تارة اخرى، دغه ځمکې نه بیا راپورته کوم. بس پر مخه لا خیمه د ځمکې ته خاصم زم. بادشاہ غصه شو اذبحوه علی لکیام. سعید ابن جبیر وی اما انی اشهد وحاج ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله خذها مني حتى تلقاني يوم القيامه. اے بادشاہ دا کلمه غوږ کې ونیسه، ورځ د قیامت کې به دغه کلمه وایم ستا مخې ته به راځم. او بیا یې څوک دومره دعا وکړه
اللهم لا تسلطه على احد يقتله، الہ دې ظالم خډیر ظلمونه کړي خو زمانہ بعد بیا یې پچا مسلط نکې. څوک وی چې یو مړی بل کړی دی دنه بعد، څوک وی چې بالکل بیا د مړی ونه کړل. او چې کله د سر مبارک قلم کړ او سټ په پریشو الته ودنګل پریوتو، او هغه سر د چیو په جګ आवाज باندې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله. او چې دوه ځله لا اله الا الله ویلو، په دریم ځله لا اله الا تورسیدا او بس ساتي تلیوا. دا کرامات بعد الوفات. سعید بن جبیر کرامات زیات دي. دا بچ تاجد ته پاسیده نو چرګ ساتلی هغه اذان کولو، او هغه اذان باندې باندې پاسیده. په ټول عمر کې یو ورته تاجد قضا شي، هغه د چرګ اذان نو کړی. سار چې را پاسیده وی قطع الله صوته، خدای دې د आवाज ور ختم کی. هغه چرګ د आवाज داسې کېناستو چې بیا الالیدو ټیم پورې د ملکېدو پورې هغه چرګ بیا اذان ونه کړ. دوه تخیری کړی. بیا مور ورته سوالو کې چې ګوره چا تخیری مکوا، ستاسو اخرت داسې ډایرکټ قبلېږي چې ته وګوره دا چرګ غریب څه کړي و راغه. او چې کله دې شهید کا پنځل شپې حجاج ابن اسد ژوند دیو، او پنځل شپې د خوب نه دی کړی. دربانچی ته وی چې سترګې مې پټ شي، سعید بن جبیر راشي خپې نه نیونی سلامې کاږي. او دا چغې به والي مالي ولي سعید بن جبیر كلما اردت النوم اخذ برجلي، ما بس کول چې سعید بن جبیر به مې شهید کاو، چې څنګه اراده د خوب لرم د خپې نه نیونی سرا کاږي نه. او چې څنګه دې شهید کا متصلې په دې خېټه باندې کینسر ولګېد، دنه یو دانه روخه تور باندې، او پنځل سره ژوند دی او د هغې دانې د لاسه حجاج ابن یوسف بیا مړ شو. دا د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د ظالم باچا حجاج ابن یوسف سره هغه مختصره واقعه و چې په حواله د تهذیب الکمال فی اسماء الرجال د حافظ المتقن جمال الدین بالحجاج یوسف المزدی په حواله باندې معارض کړه. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف ولولئ.